الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. محترم مسلمانان ورنو، الحمدلله الله تعالی بخفل فضل و کرم سره په دا پرفتان دور کې په موږ او تاسو باندې دا رحم وکړو، دا کرم وکړو، دا انعام وکړو چې د قرآن عظیم شان د ختم مبارک بیا په لمانځه کې بیا د شپې د طرف نه په رمضان مبارک کې الله تعالی توفیق راکړي. مسلمانانو به په خپل وخت کې د مسکنت نه لږ لږ شکایت درلود، کفارو ډېرې ډېرې دنیاوې درلودې. الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته آیات مبارکه نازل کړه چې ته خپلو بندگان امتیانو ته ووایه، دا د ما بندگانو ته ووایه قل بفضل الله وبرحمته، ورته ووایه چې په فضل د الله تعالی چې اسلام ده او پر رحمت د الله تعالی چې دا قرآن عظیم شان ده، فبذلک فلیفرحوا، دوی دې په دغه خوشحالي کوي چې ما دغه عظیم نعمت په دې باندې کړی. هو خیر مما یجمعون، دغه اسلام دغه قرآن خیر د طریق دنیا نه چې د دنیا کافرانو جمع کوي. د دنیا خلک لګیا دي دنیا ډېرې او دنیا ورته عزتمن شی لیدل کېږي، د دنیا په ګټلو خوشحالي ورته پیدا کېږي، دنیا د خپل وقار او د عزت ذریعه بولي. خو حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د سهار لمونځ وکړي یو آیات د قرآن عظیم شان تلاوت کې زده کړي چې کور ته راځي لکه یو وښي چې د ځان سره راوستلی، چې دوه آیاتونه وایي لکه دوه اوښانې چې راوستلي. اوښ په هغه وخت کې قیمتي دنیا وه، اوس هم تقریبا 1 لک زیات قیمت لري. 6,600 آیات الحمدلله موږ تاسو تلاوت کړو په دغه منځ کې. د دنیا د مثال موافق چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مثال ورکړی نو لکه 6,600 اوښان چې موږ تاسو حاصل کړي وي. که یو چا دومره ډېر اوښان پیدا کړي وای نو یقیني د خوشحالۍ نه به ټول قوم نه ځایېد، صرف هغه سړی نه، هغه کورنۍ نه. او بیا قرآن عظیم شان څو حرفه ده؟ حافظانو کوم یې؟ 2,23,980 په یو حرف باندې خدای متعال بغیر د لمانځه نه یو پلس نیکۍ ورکوي، او اورېدونکي ته په یو حرف باندې یوه نیکۍ ورکوي. په لمانځه کې په یو حرف باندې 100 نیکۍ ورکوي چې په ولاړ وویلی شي، په یو حرف باندې قاري ته 100 نیکۍ ورکوي. نو د غیر د لمانځه نه چې 10مه حصه برخه د سامع ده، په لمانځه کې به هم 10مه برخه د سامع وي. په لکونو حسنات الله دې قبول کړي، مسلمانانو وګټل. نو اصل د خوشحالۍ ځای دغه ده چې په دغه باندې انسان خوشحاله شي، ځکه دا د الله یو عجیب نعمت ده. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حج په سفر د عرفات په میدان کې ولاړ ده، الله تعالی آیات مبارکه ورته نازلې اليوم اکملت لکم دینکم،
نن ورځ ما پوره کو کامل مکو تاسې لره دین دی تاسې واتممت علیکم نعمتي او پوره مې کو په تاسې نعمت خپل دا دین مقدس دی اسلام دی الله نعمت ده چې په دغه امت باندې لورولی ده نو خلک د دنیا نعمتو ته خوشحالیږي او د دنیا نعمتونه ټول فانی او بے وفا دي کور پاتې کیږي موټر پاتې کیږي بنگلې پاتې کیږي مارکیټونه پاتې کیږي جایدادونه پاتې کیږي خو دین مقدس د اسلام چې چا څومره عمل وکړي فرضي وي که نفلي وي دا پاتې کېدن نه لري دا ټول مخته لاړ شي ووجدوا ما عملوا حاضرا چې څومره دی څه کړي دي په دنیا کې په قیامت کې به هغه ټول حاضر وي نه هلته به د خدای پاک په حضور کې مخکې حاضر وي دا د خوشحالۍ ځای ده چې الله تعالی په مسلمانانو باندې سترګې لچې کارنارې مه الله تعالی په مسلمانانو باندې دا لورونه کوي چې مسلمانانو ته توفیق د عبادت ورکوي دا د موږ تاسو خپل کمال نه ده نن الحمدلله په دې ختم کې زه د مازدیګر نه راهیسې چې باندې وروتم ومې لیده ماښام په جمع کې مې ولیده د ختم ته د منصرې نه د ابټاباد نه د پېښور نه د لورلایي نه چې دا ما ولیده د دومره لرې لرې علاقو نه خلک راغلي دي دا د خدای متعالي او خصوصي انعام په دې خلکو باندې چې الله تعالی دغه خلکو زړونو ته د دغه عظیم نعمت قدردانی ورواچوله چې دوی لاړ شو په یو ځای کې د قرآن عظیم شان ختم کیږي په دغه مناسبت د کور نه را روان شو د الله د کلام د احترام په خاطر د هغه د عظمت په خاطر را روان شو الله ډېر غیرتي ذات ده په دغه راتګ به څومره خوشحاله شوی الله تعالی په دغه سفر چې څوک وځي یو روپۍ یو په وله ته خدای پاک عوض ورکوي د دغه خلکو روپۍ قیمتي شوې د دغه خلکو عمر قیمتي شو موږ خو خوشحاله یو په یوه لحاظ باندې چې الحمدلله خدای متعال دا انعام په موږ باندې وکړو چې د تراویح ختم یې راته مکمل کړو په منځ کې څه مشکلات جوړ نه شو ختم پاتې نه شو دا خو الحمدلله هزار بار شکر خو بل طرف ته یقیني چې ما داسې پام کوه د موږ د عبادت وخت را کم شو نور کله به موږ په جمع باندې یوه نیمه ګنټه وخت تېرېدو په دا لمانځه به د موږ یوه نیمه ګنټه وخت تېرېدو نن تر ګنټې نه تقریبا لږ څه واوښته دومره وخت تېر شو دا 25 منټه شاوخوا د موږ وخت چې مخکې په عبادت نو څومره قیمتي و موږ ته د دغه شي قدر نه معلومیږي موږ دغه ته خوشحاله کیږو چې تراویح زر زر وشي موږ دې ته خوشحاله کیږو چې د ختم نه خلاص شو موږ دې ته خوشحاله کیږو چې د روژې نه خلاص شو روژه مو وینې و خلاصه شوه خوشحاله یو په دغه لحاظ خو باید سړی خوشحاله وي چې الحمدلله رب کریم یو عظیم عبادت توفیق راکړو چې عبادت مو مکمل کړو خو په دغه لحاظ باید سړی نشي خوشحاله چې زه د عبادت نه خلاص شو موږ تاسو خدای پاک پیدا کړی د خپل عبادت لپاره یو الله پیدا کړی د خپل معرفت لپاره یو الله پیدا کړی د خپل غلامۍ لپاره یو د موږ تاسو کمال خپل غلامي ده چې غلامي وکړو موږ تاسو کمال دا ده چې په خپل ځان کې هغه څه راولو چې په کوم څه باندې د موږ خالق راضي کیږي چې په کوم څه باندې د موږ مالک راضي کیږي چې په کوم څه باندې د دنیا او د آخرت شهنشاه پاچا نه کامل راضي کیږي نن خو الحمدلله په آزاد فضا کې موږ ناست یو په یو آزاد مجلس کې ناست یو الحمدلله عبادت مو وکړو الحمدلله بیان کوو الحمدلله اعتکاف ته کینو الحمدلله ترجمه کوو دا خو زیر د شکر ځای ده
خو د دغه شکر که څوک قدر د دغه نعمت که څوک قدر وپېژني بیا شکر باسي خو نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة والفراغه دو نعمتونه دي چې ډېر خلک کې تاواني دي یو صحت ته بل فراغت ته چې سړی په ځان جوړ وي ډېر څه کړی شي چې سړی فارغ وي ډېر څه کړی شي خو چې مریض شي هم د ډېر عباداتو نه ولوېږي او چې په مشکلاتو کې واقع شي هم د ډېر عباداتو نه بیا ولوېږي زه خپلو طالبانو وروڼو ته وایم او دا اوس ترجمه کې مې د ترجمې په اولو شپو کې د ترجمې شرکاو ته ویلې موږ او تاسو د اوس دا دواړه نعمتونه خدای پاک را کړي هم الحمدلله صحت ته هم الحمدلله فراغت ته موږ او تاسو دا منټ باید ضایع نه کړو دا سکند باید ضایع نه کړو د کور د کاروبار نه خدای پاک خلاص کړو د نورو پریشانیو نه خلاص کړو نن داسې خلک شته چې هغه په زندانو کې پراته دي دغه تراوو ته شوق کېږي دغه ترجمو ته شوق کېږي دا ختمو ته شوق کېږي دا ذکر ته شوق کېږي خو فراغت نشته مشغول دي په ابتلاو کې واقع دي اکثره وخت ملګري ما ته وایي چې زندان نه بل ورځ هم راته ویلي وایي څلور ملګري په داسې ځای کې ولاړ دي چې وایي وروسته بیا د تلیفون رابطه نه کېږي نو که دی موږ ته د ذکر اجازه وکړي موږ خو ارمان ده چې دنه بیعت کړی وای موږ ارمان ده چې د سره په حلقه کې شریکان وای خو نن دا اوس د تلیفون موقع په لاس راغلی بیا د دواري تلیفون موقع نه پیدا کېږي خلک دغه ځای ته ارماني دي چې یو ساعت موږ د ذکر په حلقه کې ناست وای یو ورځ موږ قرآن عظیم شان آیاتو ته ناست وای دا په موږ تاسو دي الله فرزونه د یو عظیم نعمت ده صحت هم ده فراغت هم ده خو ګورئ چې دغه عمر باید ضایع نه کړو که دا اوس څو شپې پاتې دي دا پاتې شپې کوشش وکړو داسې نه خدای نه خسته چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم منبر ته خیجي آمین وایي بلې پوړۍ ته خیجي آمین وایي بلې پوړۍ ته خیجي آمین وایي چې کله بیا وروسته فارغه کېږي صحابه مبارکین پوښتنې تر کوي نن خو د داسې ځای کې امیر ویل چې چېرې دعا خو نه وه نور کله خو د تا عادت مبارکه داسې نه و دی ورته حضرت جبرائیل علیه السلام دعا کړه ما امین ویلې خدای مې د دغه جملې نه کوي جبرائیل امین دعا کړه چې خو تبا دي وي هغه څوک چې د روژې مبارکه میاشت په ده تېره شي او دته د ګناهو مغفرت ونه شي د دې دا معنا چې ټوله روژه په داسې غفلت کې تېره کړي چې دی په خپلو ګناهونو تایب نه شي دی خپل خدای پاک ته ژړا ونه کړي دی د خپل الله نه مغفرت ونه غواړي په داسې غفلت کې په ده باندې دا میاشت تېرې شي نو تباه دې وي دغه سړی چې د دومره عظیم نعمت قدرداني نه ده جبرائیل امین رازدار د رب کریم دعا کوي او خیر البشر نه خیر د مخلوقات امین وایي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا یقیني قبلېږي نو داسې نه چې خدای نه خسته په موږ روژه تېرې شي موږ ته مغفرت ونه شي په دې باید وژاړو چې دا په روژه کې کوم تقصیر رانه شوی ده چې خدایه دغه تقصیر راته معاف کړې موږ تاسو بیا خصوصا زندگی دا اوس چې زه دلته ناست وم څه خبرې مې اورېدې نو دلته مې پام شو چې دا دلته کوم ملګري یو موږ اوسېږو د موږ زندګي د قرآن عظیم شان سره ده د جومات سره ده دغه دوه نعمتونه چې موږ تاسو خیال وکړو دغومره عظیم نعمت په چا نشته خو دغه عظیم نعمت قدرداني غواړي که موږ په جومات کې ناست یو دنیایي خبرې کوو دنیایي خبرې په جومات کې د انسان حسنات ټول نیکي بیرته ختموي موږ تاسو باید جومات د مجلس ځای ونه ګرځو موږ تاسو دلته پراته د طالبي په نامه یا د اعتکاف په نامه د خوراک دپاره نه یو راغلي چې صرف دلته خواهشات پوره کړو موږ تاسو د جومات د الله کور ده بیا خصوصا دا د اعتکاف ملګري چې کوم ملګري اعتکاف کوي معلومات خو ماته نشته خو جومات خو د باندې برانډه هم ډکه وه د نیم سرخان غورو دا ملګري به ډېر عجز په نیاز باندې
د ځان سره دا فیصله وکړي الله ته دا تمنا ښکاره کوي چې رب کریم مجرم راغلی یم د تا کور ته راغلی یم په ننواتې راغلی یم بل ځای د پناه نه لرم بل ځای د تېښتې نه لرم بل دربار نه لرم د ژړا بل ځای نه لرم که مجرم یم که هر څه یم خو د تا غلام یم د تا بنده یم یو ولی الله په لار تېرېږي یو ماشوم داسې برابر هلک ده مور د کور نه پسې اخیستی ده نو هر څه شوخي هر څه چې کړي دي د کور نه یې شړله چې ته به ځې د ما د کور نه دا هلک تر یو ځایه پورې لاړ سوچ یې وکړو چې که بل ځای لاړ شي مړۍ به پیدا شي که بل ځای لاړ شي د شپې ځای به پیدا شي که بل ځای لاړ شي روپۍ به پیدا شي خو هغه د مور د محبت غیږ به بیا نه شي پیدا راغی بیرته د خپل کور په وره کې پروت ده ډېر وخت بعد د مور په ذهن کې راغله چې د هلک مې وشړه د کور نه چې دی څه شو راغی مور راغله چې دروازه خلاصه کړه چې هلک په دروازه کې پروت ده نو په سخته لهجه بیا ورته وي نه شرمېږي بیا راغلې دی ورته ویې مورې ما ځان سره دا سوچ وکړو چې ډوډۍ به پیدا شي کور به پیدا شي کالی به پیدا شي روپۍ به پیدا شي خو هغه تا د شفقت غېږ به بل چېرې نه شي پیدا مور ته چې دا خبره وکړه د مور شفقت راغی په هغه باندې دا خپل زوی په غېږ کې ونیو او ورسره ویې ژړل په غېږ کې ونیو کالې په اوبو یې تو بېرته خپل کور ته دغه ولي الله د دغه نه درس واخیست ویې ویل زه به الله ته داسې ژاړم چې زه خو بل ځای نه لرم د پناه ځای نه لرم د شفقت بل ځای نه لرم د مغفرت بل ځای نه لرم ته مې د شفقت ځای ته یې ربه د رحم ځای مې ته یې تر مور پلار مهربان ته یې داسې مهربان ذات بل زه نه لرم چې زه چېرې پناه یسم که موږ په اخلاص باندې خدای ته داسې رښتیا التجا وکړو چې یې ربه بل ځای نه لرو د پناه بیا دغه رحیم ذات چې د ده په کور کې لس مې ورته پراته یو او د یو مجرم په شکل په پښو کې ورته ورغړو خدای ډېر رحیم ذات ده چې دا عهد قبوله کړي او صرف د ځان دپاره نه د ټول امت په باب کې قبوله کړي خدای پاک دې قبوله وګرځوي موږ او تاسې درته وبویلې چې موږ ډېر یو خوشحالي په فضا کې یو خو د موږ مسلمانان په زندانو کې پراته دي د موږ مسلمانان په غرو کې زندگی کوي هغه مسلمانان هغه متدین انسانان چې هغو د ډېر عبادت شوقونه موجود دي خو نن د هغو دپاره فرصت نشته نن حرمین شریفین تړلي دي نن بیت الله شریف کې په ازاده طوافونه نه کېږي نن بیت الله شریف کې په ازاده عمرې نه کېږي نن زیارت اقدس د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څوک سلام ته نه وبرېږي ما درته بله ورځ ویلې چې مکه معظمه ژاړي مدینه منوره ژاړي او اوښکې بهېږي پوهېږي چې موږ بندیان یو محبوس یو خدای ته سوال وکړي چې موږ خلاص کړي نن مسلمانان نه بلکې ټول لوی زمین په ژړا ده نن داسې خلک د دنیا نه ځي چې په هغو پسې اسمان هم ژاړي مځکه هم ژاړي مسلمانان ورونو باید غافله نه شو مسلمانان ورونو باید د پناه ځای ورک نه کړو د زاریو ځای ورک نه کړو موږ ډېر رحیم ذات ده ډېر کریم ذات ده د موږ مولا د موږ چښتن ډېر مهربان ذات ده هغه ذات ته په اخلاص باندې رجوع وکړو هغه ذات نن خفه ده چې داسې راسره کېږي
نن مسلمانان په داسې اعمالو لګیا دي چې کافر هسې عملونه نه کوي ځکه الله ناراضه ده. نن کومه ګناه نشته چې د مسلمان په کور کې نه کېږي. نن کومه ګناه نشته چې مسلمان په وطن کې نه کېږي. نن کومه ظلم نشته، کوم وحشت نشته چې د مسلمانانو په مابین کې نه کېږي. نن الله ناراضه ده. خدای پاک د موږ نه راضي شي. الله دې د موږ تقصیرات معاف کړي. خدای پاک دې په اخلاص توبې باسو. که دا مجمع موږ په اخلاص تایب شو، امید ده چې د دغه یوې مجمعې د توبې نه په ټول ملک باندې خدای پاک رحمتونه نازل کړي. هر څوک ځان ته متوجه شو. یو وخت کې قاطي وه، په یو علاقه کې یو لوی ولي الله اوسېږي. بیا چا خوب لیدلی ده، په خوب کې وایي چې په دغه ملک کې په دغه ښار کې یو بدبخته انسان اوسېږي، د هغه وجې نه په دا ټول ښار باندې باران بند ده. دا خوب چې چا بیان کو، دا ولی الله د ځان سوچ وکړه چې هغه بدبخته زه یم. د خدای نه دومره ډارېږي چې په ټول ښار کې خپل ځان لوی مجرم ورته ولده شو، بستره یې واخیسته چې زه یې دغه ځای نه لاړ شم چې دا مسلمانان باندې خدای رحم وکړي. موږ که پیر یو باید ځان مجرم وبولو، که ملا یو ځان مجرم وبولو، که صوفي یو، که مطالب یو، که مجاهد یو، که سخي یو، که هر څوک یو، سخت لوی تقصیرات په موږ کې. الله دې موږ په هر څه خبر ده. الله دې موږ په هر څه باندې علم لري. د موږ د زړه په وسوسو باندې علم لري. په خزانو کې څه کمی نشته، د رحم معامله یې کمزوري کې نشته. موږ اهل نه یو، خدای مو دې اهل وګرځوي. نو نن الحمدلله د تراویح مبارک ختم وشو، خو ګورې تراویح نشوې ختمې. بعضې خلک په روژه کې تراویح وکړي، نور ختم وکړي، بیا تراویح نه کوي. چې ما ختم وکړو، د هرې شپې قیام اللیل ځان ته سنت ده. دا ختم یو وارې په ټولو تراویح کې ختم ځان ته سنت ده. دا تراویح ځان ته سنت دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د روژې مبارکې د ورځې روژې په اخلاص د ایماندارۍ په بنیاد د خدای پاک نه د ثواب په امید باندې نیسي، په دا روژه نیولې به خدای پاک ګناوې معاف کوي. خو چې څوک د شپې تراویح کوي، قیام اللیل کوي، د ایمانونو احتسابان خاص د خدای د رضا دپاره، په الله یې ایماني چې دا د الله د طرف نه ما ته حکم ده او الله په راضي کېږي، په دغه یې الله ګناوې معاف کوي. او بیا په دغو شپو کې د اکثر علماو په قول په دا اخر عشره کې د لیلة القدر شپه ده. دا لیلة القدر شپه په یوه شپه کې تعین نشته. د اکثر روایاتو د 21 نه نیولې تر 29 پورې جفت و طاق دواړه قسمه روایت راغلي دي. خو د الله تعالی حکمت په پټوالي کې دا ده چې دغه نبی علیہ السلام راووت، د دوه صحابو په منځ کې لانجه وه. ده ورته ویلې ما ته الله د لیلة القدر د شپې علم راکړی و، زه راووتم چې تاسې ته هغه شپه در وښیم، خو پلانکي و پلانکي په منځ کې لانجه وه، د هغه وجې نه الله تعالی دا علم پورته کړو بیرته. خو ښایي چې خیر وي پکې. خیر وای په څه حیثیت ده؟ خیر دا ده که دغه شپه معلومه وای نو هغه خلک موږ ډېر بې همته یو، نو معمولي په هغه یوه شپه که چا لږ لږ عبادت کړی وای. خو دا چې الله تعالی دا شپه پټه کړه، نو که انسان لږ د آخرت فکر ولري، نو دا ټولې شپې به که ټوله شپه رڼا نه کړي، څه شپه خو به عبادت کې کوي چې ګوندې نن شپه د لیلة القدر وي، ګوندې نن شپه د لیلة القدر وي. او بلکې لیلة القدر خو د الله د طرف نه انعام د پچاو شي. موږ هغه څه کوو؟ موږ به خپل رب راضي کوو. ای شیخ چی می‌پرسی ز شب قدر نشانی؟ هر شب قدر است گر تو قدرش بدانی. و ای صوفی، ای بزرگه، د لیلة القدر د شپې څه پوښتنه کوي؟ هر شپه د قدر د خو کته قدر وپېژنې. د دې هر شپې عبادت ولې خدای پاک ځای کوي؟ دا شپو کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم
خو ازم عبادت ټول عمر ډیر کوو رمضان مبارک کې تر نورو ډیر کوو خو په دغه اخري لوست شپو کې بیا دومره ډیر کوو چې ظاهره مبالغه ده ملا به وتړله لکه سړی چې کار مضبوط کوي ملا ورته وتړي او په دغه شپو کې به خپل کورنۍ هم پورته کولې عبادت ته چې لږ د خدای پاک عبادت وکړي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوه شپه ویده ده وحی ورته وشوه د راتلونکي فتنو حالات خدای پاک ورته معلوم کړه د فتوحاتو علم خدای پاک ورکړه چې راویښ شو وی سبحان الله ماذا انزل من الفتن وماذا انزل من الخزائن نن څومره د فتنو علم الله ما ته راکړه چې څه سخت مشکلات را روان دي او څومره د فتوحاتو علم خدای پاک ما ته راکړه بیا وی دا د ما بیا نه به څوک راپورته کې چې جګې شي د شپې اخره حصه ده خدای ته وژاړي عبادت وکړي ولې دا ویلې وای د فتنو علم ورته الله ورکړو چې فتنې را روانې دي شی موجود نه وي پیغ وخت کې دغه تعلیم ورکو امت ته چې د فتنو نه چې خلاصېږي د خدای پاک په عبادت په خلاصېږي راتلونکي مصیبتونه به خدای پاک درنه بچ کړي دعا چې سړی کوي دا دعا لکه څرنګه چې د تا هغه مطلوب کله په لاس درځي کله په دغه دعا راتلونکی مصیبت خدای پاک درنه ختموي نن خو موږ د فتنو په دور کې یو هغه د فتنو دور نه و فتنې را روانې وې نن موږ یو د فتنو په دور کې نن خو موږ لا ډېر ضرورت لرو عباداتو ته ذکر ته ژړاو ته چې خدای پاک موږ د دغه فتنو نه بچ کړي هره ورځ چې موږ تاسې اورو د خوشحالۍ خبره نه اورو یو ځای نه یو ځای کې مسلمانان په یو تکلیف باندې موږ تاسې ټول ولې په دغه ملک کې نه یو په تکلیف باندې قحطۍ څومره ډېرې شوې ګرانۍ ډېرې شوې خو دغه قهر د خدای ده دا غضب ده که نه په یو غټه فتنو کې واقع یو برکات لاړ ختم شو په رزق پورې خلک حیران شو سکون لاړ ختم شو د خوشحالۍ ژوندون ختم شو دغه بې سکوني او بې ارامي ورځ پر ورځ زیاتېږي دا لویې فتنې دي په موږ باندې د دغه حل د خدای پاک ذکر ده د الله عبادت ده د الله بندگی ده الله ته ژړاوې دي الله ته زارۍ دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته دا موږ ته تعلیم راکړه چې د فتنو نه چې ځان خلاصوئ کورنۍ سره دا خیال وي چې ما کور د فتنو نه خلاص شي نو خپلې بیبیانې دې هم د شپې لږ لږ عبادت ته جګوي خپل بچیان دې هم لږ لږ جګوي خپله دې هم کوشش کوي چې لږ لږ عبادت کوي د یو محلې خلک چې غواړي چې شاوخوا محلې خرابې شوې چې دا موږ محلې ته خدای پاک دا مشکل راونه ولي چې دوی دې لږ عبادت کوي دا څو کاله مخکې چې هغه لویې سختې زلزلې وشوې یو څوک راته غږېده وایي په دا ډاټسن کې مې د کومک سامان چې دا خلکو بیا کومکونه کول وایي ډاټسن مې چلوو دغه سامان مې یوړ یو کلي ته نو داسې کلي مې وایول د 400 کوره کلي کې مې یو دیوال ولې چې ولاړ ده په 400 کوره کلي کې ټول کلی هوار و یو بل کلي ته وایي لاړم یو کور لږ کریک شوی و خو ولاړ و د دو کور چکتن مې ولید یو نادره راته وکړه وایي ویلې چې په دا کلي کې داسې بد عملۍ وې چې زه ساعت په ساعت ډارېدم چې په موږ د خدای قهر را روان ده نو لہذا ما به په خپل کور کې نصیحت ډېر کوم د خپلې لورانې خپلې ښځې خپل بچیان چې تلاوتونه کوي د خدای ذکر کوي د خدای عبادت کوي دا د خلکو سره تعلق مه ساتئ وایي دا مې یقین و چې عذاب ده را روان په دغه ورځ باندې چې دا زلزله شوه شپه ده زه وایي سهارا طرف ته د قضای حاجت لپاره تللی وم دا د سهارا خلک کورو کې لیټرونه ډېر نه لري زه هلته وم په پټي کې چې ګړپ شو داسې جټکه وه چې زه هلته ولوېدم د کلي بجلۍ ټولې لاړې ختمې شوې چغو چغ شروع شو ما نو دا خیال شو چې بس خدای ما ګورم ټول تباه ده یو زه پاتې یم په یو تکلیف باندې جټکې شروع دي راغلم کور ته چې امام ماشومان ټول د سرای په مابین کې ولاړ دي او ژاړي شپه مې په دغه ژړا تېره کړه په تکلیف په تېره کړه سهار چې راپورته شو د باندې کلي ته په ټول کلي کې روغ کور نشته دا یو د موږ کور خدای پاک کې ساتلی خو داسې د افسوس ځای دا ده وایي په دا کلي کې تقریبا داسې سړی نه و چې د خپلې ښځې سره پروت و اکثره د پردیو سره پروت و په داسې حال خدای پاک د عذاب او غضب په راوست
دا یو کور په ټول کلي کې د ده د نصیحتو د وجې نه چې په خپلو بچیانو یې محنت کو الله ورسره وفا وکړه دا کور یې بچ کړو. نو هر کور والا د ځان سره سوچ کوي چې په خپل کور کې دین راولم چې زه خدای پاک مې دا کورنۍ مې د فتنو نه بچ کړي. د محلې والا د کوشش کوي چې په خپله محله کې موږ دینداري شروع کړو. داسې د وحشت زندگی دی. تیر کال کې د دورې یو طالب د یو ځای قصه راته وکړه، وایي په یو ځای کې مې مدرسه جوړه ده خاص د خدای د رضا دپاره. سات په سات چې ورځم کور مې هم تر لرې ده، په سکوټر ورځم مرګ په سترګو وینم چې خلک به مې وژني. په داسې ځای کې مې جوړه ده، مشوره یې ما سره په دې کړه چې اوس زه هلته خدمت وکړم که نور یې پرېږدم. وایي ماحول داسې خراب ده چې خدای مو دې داسې امتحاناتو نه وساتي. ځوانان سره 15 نفره په اتفاق مشترک فیصله وکړي درځئ ورشئ د پلانکي کور ته په اجتماعي توګه ورځي، په ډله ییزه توګه زناوې کوي. د کور سړي وتړي، د دوی د وړاندې د ښځو سره 15-20 نفره ټول په یو ځای ورشي، وایي په داسې ځای کې ما مدرسه جوړه کړې ده. داسې د وحشت حالات شروع دي. که د باندې سړی ووځي چې ورځ کې ویني چې نن لمونځ شته، نه روژه شته، چې داسې فرض اعمال نشته، نو نورې ګناوې به څه پرېږدي؟ دا پاتې شپې به موږ او تاسې عبادت نه پرېږدو، تلاوتونه به نه پرېږدو، ترجمه به نه پرېږدو، او دغه قاریانو ته به دا وي چې موږ ته تراوح کې د ډېرې منډې نه وایي. داسې نه چې ختم خلاص شو، دا ډېرو ځای کې قاریان د علم ترکۍ لا صورت وایي، خو هغه په داسې تیزي باندې وایي چې حروف یې نه صحیح کېږي. پتلیوار دی نه کوي، په آرام آرام دی وایي. خیر د ختم کنه شو که دا اوس مې د ځان سره چورته وایم مال خلک تکلیفېږي که نه چې 3 سپارې به د الله شپو کې بل ختم کړی وای، خو هغه چې نه شو کړی یو 20 سورتونه دې داسې مرتب کړي چې موږ ته تراویح په راکوي په اطمینان او په سکون باندې لږ وخت موږ په عبادت کې تېرېږي. دا وخت دې موږ نه ضایع کېږي. او دا ملګریو ته د هغه وه چې مخکې ما یوه ورځ ویلې د شپې په 12 بجو زه شاوخوا به هلته په کمره کې مخامخ وم، د باندې به کله مجلسونه شروع وو. ورونه ما درته ویلې عجب رحم دی الله د عجب وخت را کړی قیمتي، خلاص هم یو او مشکلات هم نشته، صحت هم ده، فراغت هم ده. ولې په مجلس وخت تېروو؟ شپې تر 12 بجو په مجلس وخت تېر کړو، تراویح مو کړې، تراویح نه بعد ته ګپ شپ شروع شي، مجلس شروع شي، د شپې تر 12 بجو 12 بجو باندې بیا 3 بجې شاوخوا پرچمي ته راپورته کېږي. سهار خو مجبور عبادت نشي کولی، ځکه بدستي ویده کېږي. د شپې دغه عبادت ډېر ثواب لري. که د سهار د لمانځه نه تر لمر ختو پورې دغه وخت فرض تقدیري وده، نفل پکې ناروا دي. په دغه وخت کې چې څوک ویده کېږي چې ډېر مشکل نه وي، ډېر مرض او ډېر تکلیف نه وي، ځکه خدای پاک ته په ژړا شي شکایت کوي. بیا خاص کر د طالب و مولا نه ډېر شکایت کوي چې الله دا د فرض تقدیري وخت وګوره، دغه د تا بنده طالب هم د ملا هم دغه وخت په خوب تېري. ولې هلته په موږ باندې دومره خوب غلبه کوي؟ خو شپه هلته موږ تاسې په مجلس تېره کړو. ویلې د لمر ختو نه بعد چې شریعت راوا کړی ده بیا وکړئ، خوب وکړئ. موږ ځکه ترجمه شاته شروع کوو، 9 بجو ته شروع کوو، 5 باندې تقریبا لمر ځای ته راخېږي، تر 9 بجو پورې 3-4 غنټې وخت ده، خو هلته بیا وکړه، خو دغه وخت په ذکر تېر کړه. یاسین شریف ویل کېږي څو قرآنۍ ورته ناست. دا ارمانونه بیا را روان دي. د قیامت د ورځې یو نوم ارمان ورځ، د افسوس د حسرت ورځ. نیک عمله به هم افسوس کوي، بد عمله به هم افسوس کوي. بد عمله خو به افسوس کوي چې ولې مې توبه نه ایسته د ګناهونه، چې نن د داسې عذابو سره مخامخ شو. نیک عمله به ولې افسوس کوي؟ وایي ځکه چې د ځان نه بل ښه نیک عمله یې وویني چې هغه تر ده نه ډېره خواري کړې، پروت په دواړه په یوه مدرسه کې و، خو د ده رتبه د ما نه جګه شوه. ولې ده لږ ذکر ډېر کړی؟ خپله مې کتاب کې نه درلدلې. دا جمال مولوي صاحب دلته به چېرې ناست یو وخت کې مې د ده نه په بیان کې واورېدل. وایي په جنت کې یو جنتي ته د پاسه لوري نه خوشبويي شروع شي، دی پورته طرف ته وګوري، یو بنګله وویني ډېره ښایسته، دا خوشبويي د هغه نه راجپېښتنه وکړي چې دا د چا ده.
ملایکې د ده د یو ملګري نوم ورته واخلي چې دا د هغه پلانکي ده، نو دی به وایي چې په ټول عمر ما د طالبي مثلا ګډه کړې، درس ګډ کړی، د ما نه خو زیات عمل د ده نشته، دا د ما نه دومره پورته شوی په څه ده؟ وایي هغه ورته په ټول ژوند د تا نه یو وارې سبحان الله زیات ویلی ده، د یوه سبحان الله په برکت هم خدای پاک دومره ژر مقابل کړی. نو دی به بیا افسوس کوي که نه کوي؟ دا چې ګنټه ضایع کړي، یو سړی ګنټه په ذکر تېرې کړي، دا بل ګنټه ضایع کړي، په یوه ګنټه کې خو بیخي ډېر ذکر کېږي، بیا به څومره ډېر افسوس کوي. معتکفین ورونو ته خصوصا دا افل ده چې ملګري به هر څومره ډېر وي، د اعتکاف ډېروالی نه مطلب مجلسونه نه دي چې درځئ په هغه ځای کې به خپل ملګرتیاوې سره کوو، مجلسونه به کوو، زړې قصې به را یادوو. دا جماعت ته لاندې جماعت ته د دغه برنډې نه لاندې هغه ځای جماعت نه د هلته دې نه وځي، بې ضرورته به دې باندې وخت نه تېروي. دلته په جماعت کې یا د ذکر کوي یا عبادت لمنځونه چې کوم شی د ده شوق وي ورسره، تعین د شریعت د طرف نه نشته، یا د خوب وکړي خو په ظلم مجلسونه دې نه کوي. وایي یا د سړی ذکر کوي، تلاوت کوي، یا د درس و تدریس کوي، یا د مطالعې د کتابو کوي، خو کتابونه قرآن حدیث د اولیاء او واقعات چې سړی آخرت طرف ته متوجه کوي، په دغه د وخت تېروي، په فضول مجلسو د وخت نه تېروي. نو الله تعالی دې دا د موږ تاسې ختم دا تراویح او خصوصا دا نن ختم چې څومره خلک راغلي دي، خدای دې ټوله ته خپله رضا نصیب کړي، او دا قاری صاحبانو ته د الله جنت الفردوس کې اعلی مقامات ورکړي. دا د قرآن عظیم شان خدمت کمه خبر نه ده. موږ 2 سورتونه یاد وي، څو شپې چې تېر نه کړو بیا بل وخت رانه ویر شي، کنکي سورتونه موږ نشو یادولی. دوی 6,600 آیاته په خپله سینه کې ځای کړي، او بیا الحمدلله 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 د نبي کریم یو خصوصي انعام ده په موږ باندې چې تیر کالم ختم ښه وشو، سږ کال یې تر یغلې ښه وشو، په ډېر ترتیل چې هغه ډېر وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. یو وخت کې مې د یو چا نه واورېدم، داسې بجلۍ لاړه، د بجلۍ په مابین کې ده وویله درود شریف ووایي، وایي ما تجربه ده چې 2 وارې ویلی کېږي بجلۍ راځي، د الله رحم متوجه کېږي، ځکه د خپل حبیب په درود ډېر خوشحاله کېږي چې ته یو وارې درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ویې، الله تعالی په تا باندې 10 وارې درود ویلي به هر تقدیر. نو الحمدلله چې هغه ډېر تیز یې ویلې پرون او نن یې ویلی، الحمدلله حروف خو بیا هم صحیح وو، خو موږ تاسې هغه چې چا ټول ختم کړی یغو ته درک لګېږي، په څومره عجیب انداز، په بهترین انداز، په بهترین ترتیب باندې ټول ختم یې الحمدلله د زړه په سکون او په اطمینان وکړه. موږ په خوشحالۍ الله دې تر خوشحاله شي، الله دې خپله رضا ورته نصیب وګرځوي. دا چې سړی ختم کړي د ثواب په نیت او ویایي قرآن په داسې نیت چې حروف یې نه صحیح کېږي، ځان خلاصول وي، ځان خلاصول. نو زه وایم چې د خدای لعنت دې ځان نه برابرې. رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنه. ډېر قاریان قرآن ویي خو قرآن په ده لعنت ویي، خدای مو دې وساتي. څه فایده ده په یوه شپه کې ټول قرآن شریف ختموي، تراویح کوي، په یوه شپه کې نوم د پلانکي ځای کې په یوه شپه باندې ختم وکړه، کېږي په یوه شپه باندې صحیح ختم، په 3 شپو کې کېږي، په 5 شپو کې، په 7 شپو کې، په 9 شپو کې، په 10 شپو کې ما ختمونه کړي. دغسې زیاتو خو د الحمدلله تر ډېرو پورې دي، خو چا څومره په کمو شپو کې ختم شوی د هغه ډېر په تلوار، ډېر په تکلیف، چې په څومره کمو شپو کې شوی راحت نه ده شته. خو هسې لکه ځان چې خلاصوي او نوم کوي چې موږ ختم وکړو، نوم ده، خو دغه ته خو نوم ویلی کېږي، نو فایده یې شی ده.
نو الله دې دې ته اجر عظیم ورکړي په یو وخت خدای پاک یو په سره بدلې ورکړي الله دې په علم کې برکت کې په عمر کې دې الله برکت کې په اولادو کې دې الله برکت کې خدای پاک دې په دغه دینی خدمت کې مزید ترقی ورته نصیب کړي دا قاری صاحب چې دلته راتلو موږ وراره الحمدلله مولوي صاحب ته ټلیفون کړی و چې اما ارمان ده چې دالت یو ختم وکم خو د روپیو په تمه نه که روپۍ وي زه به څه روپۍ درکړم خو که ماته دلته موقع نصیب شي زه به خپلې روپۍ درړم ځکه داسې ځای چې ترجمه هم وي حلقه د ذکر هم وي د خپلو مشایخو صحبتونه هم وي داسې ځای چې موږ ته پیدا کېږي لایق د دې ده چې موږ روپۍ پسې ورکړو نو د روپیو په نیت نه ده راغلی یو څوک داسې وي چې روپیو دا ډېرې چې کوي نو هغه اکثره د روپیو لانجې وي چې بیا بل ځای کې ختم ته ځان رسوي دوی په دغه شوق راغلي چې موږ دلته د خپل ځان اصلاح وکړو موږ د ذکر په حلقو کې شریک شو موږ ترجمه د قرآن عظیم شان واورو موږ د نیکو خلکو صحبتو کې وخت تیر کړو ځکه دا ټول مامور به د خدای پاک راته وي چې نیکو خلکو سره اوسېږه الله تعالی حکم ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم ده چې د نیکو خلکو سره اوسېږه رسول الله صلی الله علیه وسلم یې چې ډېر اثر په سړي باندې چې کوي ملګری کوي نیکو خلکو مثال ورکوي لکه د عطر فروش دکان عطر فروش ته چې ورشي یا به دای سخاوت وکړي څه شی به درکړي یا به ته په روپیو واخلې که نور نه وي چې په دکان کې ناست خوشبويي خو به درځي نیکو خلکو سره چې ناست یا به دای ته نصیحت کوي یا به ته یو پوښتنه تر وکړي که نور نه وي چې په ده باندې کوم انوارات راځي هغه برخه کې خو به ته مشرکې د بیکارو خلکو مجلسونه چې نن سبا اکثره د باندې دغه مجلسونه بیکاره ډېر دي مثال د آهنګرو د پک د دکان ده یا به هغه د اور بڅري در بادېږي کالی به د سوځي سکاره به در بادېږي کالی و بدن به د تورېږي که نه وي بدبویي خو به درځي چې تر څو هلته ناست وي نو الله تعالی دې دوی ته نیک عوض د خپلو خزانو نه ورکړي ځکه د نیکې عبادت احسان یو خلیفه صاحب چا راته قصه کړه یو بل چاته یې توجه کړې وه بیا د توجه نه بعد په دا شپه کې خوب لیدلی و وایي یو بل خلیفه صاحب په خوب کې راته وایي چې داسې توجه یې درته وکړه که په روپیو وایي په 80 کروړه دې ولاکه اخیستې وایي نو دا معنا چې دا دین قدر موږ پیژنو نه دا قیمت باندې نشي څوک ادا کولی د دغه نعمت شکرانه په روپیو نشي ادا کېدی لہذا ما درته ویلې چې د دوی خو دا خواهش و په ده خواهش راغلی زه په ځان سره مې سوچ ډېر وکړو خو زه په دغه لحاظ باندې زه وایم چې دا مسلمانانو سره لږ د علماو قدر وي لږ احساس وي باید یو حافظ د قرآن به داسې وي چې د کور ژوند به برابر وي خو اکثره غریبانان مسکینان وي یو عالم به داسې وي چې د کور ژوند برابر وي خو اکثره علما غریبانان مسکینان دي یو شیخ و خلیفه به داسې وي چې د کور ژوند برابر وي خو اکثره غریبانان مسکینان وي موږ مسلمانانو باندې دا حق لري ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک ده چې دا دنیا نظام خدای د علماو د اولیاو د رویه چلوي دا موږ چې مست کېږو د دوی برکت ده که علما لار ختم شو اولیاء لار ختم شو نور خدای دا دنیا ړنګوي نو لہذا کوم کلیوال په خپل اخلاص ما درته مخکې ویلې چې دوی دنده خواهش ته کېدی شي په دا خبره هم دوی خفه شي خو زه وایم چې موږ هم باید بې همته نه شو کوم کلیوال چې په خپل شوق په خپل اخلاص باندې کوم صدقه د خدای د رضا دپاره کول غواړي نو هغه د دلته کومک وکړي چې خدای متعال راضي شي هر سړی په خپله چې خدای پاک په خپله د قدمو ثواب درکړي
علامه اخلاص قبول کا بیمارو جماعت د زبیم دالته واچو دغه م کې لګ لیار ورکوي دا کشران مرګري دا مخ مرګري لګ یو خاطر شي د یو لیار جوړ کوي په د مابین کې چې خلک تا ګور تک چې کی چې یو ته تکلیف نه او مټایو اجي سیبلو یا صدقه کړي د تقریبا 200 ډبه مټای مراوړې د ځای په ځای بیا کې نه هغه مټای بم ټول ته درکې